علماء دا الله ډیر خوښ مخلوق دی، الله ته ډیر نږدې بندگان دي. او قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي چې دا علماء او غیر علماء، مولا او امی، دا دواړه برابر دي، شرط دواړه برابر نه دي. قاری طیب صاحب لیکي د نبی علیہ السلام مبارک یو واقعه نقل کوي چې حضور پاک فرمایي چې په بنی اسرائیلو کې یو سړی تیر شوی 1500 کاله د رب العالمین عبادت کړو. او څنګه عبادت؟ یو جزیره ته منتقل شو، په هغه جزیره کې د الله عبادت کوونې وعده وکړه، هغې له دا جیز رهبانیت، نه به یې ښځه کوله او نه به یې بچي. یو جزیرې ته منتقل شو، هلته یې د رب العالمین عبادت کړ او الله پې یو احسان وکړ. جزیرې نه ګیر چاپېره خو سمندر دریاب ترخي وبي، نو الله ورته په هغه جزیره کې د خوږو بویو چینه پیدا کړي، او په هغه جزیره کې ورته الله د انارو یو بوټی درغون. نو یې ده به دروازې یو جام وبسکلې او د هغه انارو نه به انار را شوکه او په هغې به خپله ګزاره کوله. وی 1500 کاله یې د رب العالمین په دغه شکل کې عبادت وکړ. نه بچی شته، نه ښځه شته، نه ریا شته، نه دې څوک خبر دی، بس دې دی والله. او چې کله مړ کېده نو سوال یې وکړه چې یا الله تا را باندې فضل کړی دی، یو فضل را باندې بل وکړه، زما نه ستا د سجدې په حالت کې وباسه چې په سجده پروت یم چې زما نه څه او زما وجود بیا را سجدې په حالت کې محفوظ وساته چې قیامت کې خلک د قبرونو نه پاسي او زه را سجدې نه سر پورته کړم او ستا دربار ته درځم. حضور پاک مبارک فرمایي چې الله ولا دعا قبوله کړې. اوس هم په هغه جزیره کې د سجدې په حالت پروت دی او ساتي وته وی چې ساتي وطن الله ځان ته مخامخ کړ. نو رب العالمین ورته چې ای بنده زما په خپل فضل وبخل او جنت ته ځه. نو دا سړی په داړه کې وای چې تا په خپل فضل وبخلم، ما چې 1500 کاله عبادت کړې، ته خپل فضل په بل چا ولې نه کړې. هلکې دا تېر شو 1500 کاله مې داسې عبادت کړې ده چې ټوله شپه او د ورځې عبادت، د ورځې روژه او د شپې عبادت، نه ښځه شته، نه بچي شته، نه غم او نه ښادي، نه چا سره تعلق تلل راتلل، یو شان عبادت او نه پکې ریا شته، یو ته خبرې یو زه خبرې. نو خدای 15 تا په خپل فضل وبخلم. نو ټیک ته چې ستا فضل بېشکه دی، خو ما 1500 کاله تندي سولولی ده که ما مې عبادت کړی دی، روجې مې نیولې دي، نه بچي او د دنیا د خواهشاتو نه مې ځان ساتلی دی. نو خدای زما د عبادت تیاړو پکې ذکر ونه کړه. تاسې به دې ویلي چې ستا 1500 کاله عبادت او زما فضل. الله علیم بذات الصدور دی. زمونږ په زړه کې چې کومه خبره تېره شي الله پې خبردار دی، الله پې خبر شو. فرشتو ته حکم وکړ دا سړی بوځئ او د جهنم نه د 500 کالو په مزل لرې ودروئ، د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو. الله دې د دوزخ د تو نه وساتي. یو جونکه پې راله د تو دا وجود یې وله اوچ لرګې چغې کړه یا خدایه تږي شم اوبه راکړي. یو غیبي لاس کې وله یو جام اوبه رالی، ده ور منډه کړې هغه ته یې هغه لوښي اوچت کړه، چې ده ور ټوپ کړې هغه ته یې نور هم اوچت کړه. یاره خدای بنده ده اوبه راکړه رتن دې مړ. هغه غیبي سړی ورته وایي دا مې هم تاله راوړي وي. وی راکړه که نه، وی داسې دنیا خو نه ده چې مفت اوبه دې څښلې. ما وی شکر دی چې دا د انسان ضرورت کم شي ته زیات دی دا مفتی دی، چې د اوبو لوډ شیډینګ نشته یا د هوا لوډ شیډینګ نشته. نو وی دا دنیا خو نه ده چې مفت اوبه به دې څښلې. قیمت راوړه، قیمت سره څه دي؟ رشته سره قیمت د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت دی. که در سره او راکولی شي دا اوبه به درکړم، که نه راکړې نه درکوم. ګورې سوچ پې وکړه. دې ورته وایي شکر دی چې دا خو را سره شته، که یو ورځ دې زیات ویلې بیا به را سره نو او اخله خو د اوبه راکړه. وی لکه سوچ پې وکړه په زور یې در باندې ګورې نه خرڅو، که ښه دې خوښوي واله که نه وي نه بس راکړه شابه شابه تږې یم زر. هغه اوبې وڅښلې، هغه 1500 کاله عبادت دی. الله حکم وکړي را مخامخ دی. الله نه ګورې څوک غیب نه دی ښه، داسې د حساب کتاب هغه طریقې وایه که نه بنده ما خو په خپل فضل بخلی وي او تا وی نه ما 1500 کاله عبادت کړی دی. راوړه اوس را میدان ته چې اوس حساب کتاب د یو جام قیمت تا په خپله 1500 کاله عبادت مقرر کړه. مونږ په زور در باندې نه دی خرڅ کړی. 100 جامه اوبه دې څښلي دي په دنیا کې، د یو جام په عوض کې 1500 کاله عبادت راوړه. او د انار هغه خشته ښکلې دانې چې مې دله درکولې، دا خو نه بوټ کو نه چاري او نه مزدوري، د هغې په عوض کې مې عبادت راوړه. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که د خدای نعمتونه شمېرې قسم دې کې وشمېرلی شي. ای بنده ما روغ سترګې در کړې وې، روغ لاسونه او روغ شپې مې در کړې وې، روغ عقل او دماغ مې در کړی و. که دا نه وي تا مال عبادت کولی شو؟ دا حقیقت دی ورونو که نه؟ نو موږ له خدای پاک روغ سترګې را کړي دي، روغ لاسونه او روغ شپې او دا نور هر څه به پرېږدو. ایمان الله موږ له را کړی. ټول وایه الحمدلله. دا د الله پاک لوی نعمت دی، دا الله ډېر لوی فضل. نو الله چې د قیامت پر ورځ سره حساب کتاب کوي چې پلار به ورته ټینګ کړي، ځانه خبره خو نه ده. دا الله لږ نعمتونه خو نه دی. دا سوال کوي چې خدای خپل فضل و کرم سره مونږ وبخي. دا زمونږ په دې دور کې محمود غزنوي رحمت الله علیه ګوره بادشاه ته څوک رحمه الله نه وي، رحمت الله علیه ورته نه و
چې لوی ولی او لوی بزرگ وي نو خلق ورته دا لفظ استعمالی رحمه الله یا رحمت الله تعالی علیه او دې بادشاہ تیر شوی دی او زمونږ د خولې نه ورسره دعا کیږي ولې ځکه یو مجاهد بادشاه د دین لوی خدمت یې کړی د افغانستان او د ایران د علاقې نه را روان شو او بیا زمونږ پاکستان هندو پاک چې ورته وایي دا یو ملک یو علاقه او بیا هندوستان ته ورسېد او زمونږ د تعلیم یافترونه دې ته تاریخ په څه ناڅه اورېدلي سومنات دا د هندوانو لویه ګرجه وه لکه څنګه چې زمونږ یو لوی جومات دی په لاهور کې شاهي مسجد شو مثلا یا په کراچۍ کې یا په اسلام آباد کې غټ غټ جوماتونه دي دارنګې په هندوستان کې د دوی لویه ګرجه وه او بوتان پکې پراته سومنات فاتح سومنات په سومنات د پاسه جنډه ودروله داسې وړه خبره نه ده چې یو سړی په اس باندې سور دی او نیغ دی او په سومنات جنډه ودروي په لار کې ډېر رکاوټونه دي دا علاقه د هندوانو د سیکانو علاقه وه په دې علاقه د هندوانو غټ غټ پنډتانو او د هندوانو حکومتونه او دورونه نو د علاقه کې به جهاد کو علاقه به قبضه کړه یو خپل مشر به ولا مقرر ک بیا بلار بل علاقه هلته به جهاد کو ابه قبضه کړه او خپل بیرغ د اسلام او جنډه د اسلام به خخ کړه بیا به تاسو اندازه ولګوئ په هندوستان کې لږ هندوان دي هغه ټول د هندوانو نه ډک دي بیا په یو کلی او په یو علاقه د اسونو او د پیاده لښکر او د تورو او د غشو د نیزو جنگ اخره کې ورسېد د هغوی غلبې مرکز ته او سومنات یې فتح مسلمان کې غیرت نشته ګنې زه راته دا تاریخي خبره به کوم خبره به اوږده شي چې د هندو نه بې غیرته قوم په مخ د ځمکه بل نشته دې پورې مې دا خبره کوله چې باطل او غلط خلک ځان له بعضې وخت کې دلایل پیدا کړي نو سړی غولی نو هغې هغه خپل غټ بوت راغشتې دی او د خپل مندر په دامینس کې یې ځان کړی دی نه ځمکې سره څه تړون شته او نه بره چت سره څه تار شته چې هغې پورې تړلی شوي او نه یو دیوال سره او نه بل دیوال سره او نه یو خوا نه بل خوا نو خلک حیران دي دا وایي زمونږ خدای دې ګوره په هوا کې اویزان دي ځان یې په هوا کې ټینګ کړی دی په هوا کې خو ټینګېدل واقعي ګران کار دی شی خو چې بره تړلی شوي نه نو لاندې را پرېږدي نو دې په هوا کې دی اوس دا بله که په هوا کې دی خو په یو تار بره تړلی شوی دی دا پکې که په هوا کې دی خو بره په یو ډیبرې تړلی شوی دی نو دا بوت نه په یو تار بره چت سره تړلی شوی دی نه په یو ډیبرې تړلی شوی دی نه ځمکې باندې په یو شي ولاړ دی په دا مینځ کې ولاړ دی بس خلک به راتل او په د بهر نه به یې ورته په شیشو کې کتل وګورئ خدای ته زمونږ غټ خدای ته که نه په دا مینځ کې ولاړ دی چا به ورته سجدې کولې چا به پورې شات مګل هغه به په شونډو سټل محمود غزنوي رحمت الله علیه چې علاقه فتح کړه واړه بوتان یې ټول مات کړل چې دې غټ نه راتلل هغه چې د هندوانو کوم مذهبي مشران دي ټول ولا راغله رییس صاحب موږ درته درخواست کوو دله ګوتې ګورې مه ور وړه او ده ته چې څوک رانږدې شوي دي نو هغه تباه شوی تباه بچ محمود غزنوي وی چې ته ما تاسو ما پرېږدې زه نن دې تباه کوم پته به ولګي اوس بیا ځان کې پته ولګي نه ګورې لاول چې پته هغې ته ولګېده چې په یارولو خو کار نه کېږي وی صاحب موږ درته درخواست کوو دا یو خدای موږ ته پرېږده دا یو بوت ته چې څومره پیسې غواړې درکړو وی نه کېږي وی صاحب دوی به سرو زرو سپینو سره وتلي د ده برابر چې څومره سره سپین غواړي موږ درکوو او دا یو راته پرېږده او دا مجاهدین رالل دوی بوت له زور ورکوي بوت د ځای نه نه راقېږي محمود غزنوي چې خپل کوم ملګري راغونډ کړل ویل که څوک چا مشوره ورکړه وی صاحب داسې به وکړو که دا بوت د دوی موږ مات کړو نو د دوی خو خپل هغه شرک او هندوتوب پې نه ختمېږي دا یو دی ورته پاتې که نه پیسې به ترې وایلو ښې ډېرې هغې باندې به موږ تورې او نیزې او د جهاد سامان وایلو موږ له فایده به راشي به دا مات بل به بله اوس جوړ کړي که نه وی زه په دې لکه مشوره کوو سهار له به پرې خبرې کوو فیصله یې نه وکړه چې ګنې پیسې ترې اخلو دا بوت ورته پرېږدو د شپې نبي کریم د شپې دې اوس خوب وي اوږد خوب وی د میدان د حشر دی د حساب کتاب یو طرف ته جنت دی او بل خوا دوزخ څوک جنت ته دی او څوک دوزخ ته دی وی دا محمود غزنوي وی چې فرشتې رالې دې ونیوم چې دې دوزخ ته بوځو وی هغه نورو کلک کړي چې نه لکه دې دوزخ ته بونه دی دې خو یو ډېر لوی مجاهد دی او دې بت شکن دی بلا بتونه یې مات کړي دي وی هغه نورې فرشتې وي چې پرېږدې دې خو اوسه پورې بت شکن و خو ګوره اوس بت فروش ګرځېدلی دی بت شکن بت ماتونکي ته وایي او بت فروش بت خرڅونکي ته وایي
اوسه پورې خو بت شکن وو، بوتان یې ماتول، خو اوس بت فروش دي، بت خرڅوي، پرېږدی د جهنم ته یې ورغورځو. وایي چې دا خبرې کېدې دی کې دی راویښ شو. چې راویښ شو الله ورته یو لار ښوله چې ګورې بت به هلې نه، دا به ماتی. راغی سر به سجود شو او د خپلو وزیرانو او د خپلو خلکو میټینګ یې راوغوښت. وی څه چل به کوو ملګرو ورته وی چل مل پرېږدی بت ماتوی. ما بېګا خوب لیدی دی بت خرڅو نه. بامبړان مامبړان چې کوم دی دوانو هغې ته وی خوښی که څوک لاره کې مخې د راغې سر ته قلم راغی صاحب بت پورې ونښتل. بت ته دیکې ورکوي، بت نه یو خوا اړقي نه بل خوا اړق. په دا مینځ کې دغسې ویزان دی، نه تار شته او نه سیخ شته او کلک یې نښتې دی. اخره کې وی دا ګرجه روانه کړي، پته به ولګي چې هغه ګرجه ده که څه چې زما خولې له ګرجه راځي، د هغې هغه مندر ورته وي، مندر. دا مندر روان کړي، ګرجه د عیسایانو هغې ته وي. چې مندر دیوال یې سینګ وغورځو، بت په شرق باندې بل دیوال له ورسېد. چې تحقیق یې وکړ او معلومات یې وکړل، نو دا بت یې د مقناطیس نه جوړ کړی او په څلورو واړو دیوالونو کې ورته په متوازي انداز باندې مقناطیسونه لګولي، یو دیوال او بل دیوال کې او بل کې او بل کې او په چت کې او په ځمکه کې یو مقناطیس یو خوا راکاږي بل بل خوا راکاږي، یو یې بره راکاږي بل یې لاندې راکاږي، یو دیوال ته بل خوا. نو داسې په دا مینځ کې نښتې دی چې د هغه مقناطیس هغه کشش هغه راښکلې په داسې اندازه ورته برابر کړو چې نه یو ځان ته پرېږدي او نه بل ځان ته پرېږدي. که ځمکې ته ښکته کېږي بره والی ځان ته راکاږي، که بره ځي ځمکې والی ځان ته راکاږي. صاحب چې بوت یې په دا مینځ مات کړه، چې څنګه ټوټه ختمه شوه، مقناطیسونه یې وایستل او بوت یې په دا مینځ مات کړه. نو د بوت په خېټه کې لالونه او جواهرات او سره زر ووتل. هغه دومره قیمتي سامان د دې بوت په دا خېټه کې پروت و چې هغوی څومره سره زر ورکول د هغې په دوچندو قیمت پې کېده. نو محمود غزنوي رحمه الله فاتح سومنات او فاتح هندوپاک، فاتح افغانستان، د دې ټول علاقې فاتح بادشاه دی، نیک انسان دی. خدای دې زموږ بادشاهانو کې داسې غیرت پیدا کړي، په دین غیرتمن او په دین پهلوانان. که زموږ بادشاهان داسې جوړ شو قسم دې څه به ټیکتار. ورونو محمود غزنوي مونږ رحمه الله ورته ګوره دعا ورته کوو. د شپې اوس روان دی، وي زما په زړه کې 3 اشکالات دي. مونږ ورته اشکال یعنې 3 څه ورته وایي سوچ دي، 3 فکره دي چې وسوسه مې ده په زړه کې. یو مې په زړه کې دا وسوسه ده چې ما به الله وبخي که نه، لکه د خاتمې پته الله ته لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش مزل به یو لیش او داسې کار به ته صادر شي چې د جنت په ځای به جهنم ته وغورځېږي، او ډېر کله ته یو انسان او د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي، اخر کې به ایمان راوړي او د جهنم په ځای به جنت ته لاړ شي. نو محمود غزنوي رحمه الله وایي چې دا مې شک او سودا وه چې ما به الله وبخي که نه، یو دا. دویمه سودا مې دا وه چې زه د پلار خپل زوی یم او کارمونه یم، ولې د مور مې پته نه لګي چې نه مور نه مې څه غلطي نه شوې، مور مې څه ګناه نه کړ او پلار مې خپل نی. او دریم مې زړه کې دا سودا و، یو اوږد حدیث دی، د هغې یو جمله ده چې العلماء ورثة الانبیاء، چې علما د پیغمبرانو وارثان دي، چې دا د نبي علیه السلام مقوله ده، د هغه حدیث دی، د هغه خبره ده، او که بل چا رضانه جوړه کړې. ولې که علما د پیغمبرانو وارثان چې خدا خو د ډېرې لویې مرتبې خاوندان، په لاس کې ډیوه ده د سرو زرو، ډیوه د سرو زرو، او په هغه ډیوه کې د زیتون تیل خشته خوشبودار بلیږي. غلام ته مخکې دی او دی ورپسې دی، په دې کوڅو ګرځي. یو کوڅې ته راغلل، په هغې کې یو لور دی او خپله لواري کوي، د شپې لګیا دی محنت کوي. او یو طالب دی، هغه طالب په دې لار کې سبق یادوي. طالب سره خپل کتاب د ښکته شي، نه کتاب د لور هغه ډیوې ته ګوري، بیا ټپ کې خپل ګردان کوي، ځي راځي په دې لاره کې. نو محمود غزنوي د هغه خپل غلام نه تپوس کوي، هلکه دا سړی څه کوي چې دا ټیټ پاس کېږي؟ اواز کوه ته راویې غوښتل، هلکه څه کوې؟ وی صاحب د دین طالب یم، سبق یادوم. سبق کور ولې نه یادوي چې دلته کې ټیټ پاس کېږي؟ وی صاحب غریب یم، ډیوه مې نشته، د دې لور دې ډیوې ته ګورم او په دې لاره یادوم، بله ډیوه را سره نشته. ښه د دین طالب او بیا ورسره ډیوه نشته، غلام ته یې ورکړه دا ډیوه. وی زه بچي دا ډیوه یو څه ستا شو، د سرو زرو ډیوه ده، او تیل به د بیت المال نه تاله راځي، چې کله تیل خلاص شي راځه مونږ به تیل درکوو، بس هغې ته خپل کور کتاب ګوره. طالب خلا د سرو زرو ډیوه ورته میلاو شو، پکې د زیتون تیل بلېږي او د بیت المال نه تنخوا مقرر. چې کور ته لاړ کوده شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په خوب کې ولید. حضور پاک مبارک ورته فرمایي ای محموده د سبکتګین زویه،
خدای دې وبخښه ځکه چې تا زما وارث سره امداد وکړو. چې د خوبه راپاڅېد وي د درې واړو سوداګانو جواب نبي علیه السلام راکړ. درې واړه شکونه یې راله ختم کړل. لومبي شک مې دا و چې د خپل پلار سوچه زوی مو کارمونه د پلار پته مې نه لګي. نو نبي علیه السلام راته د پلار نوم واغې چې محمود رسوبکتګین زویه. نو پته لګي چې پلار خو مې خپل دی سوبکتګین. دویم مې دا سودا وه چې ما به الله وبخي که نه. نو راته یې دعا وکړه وی الله دې وبخه. نو چې حضور پاک مبارک راته دعا وکړه نو پته لګي چې انشاءالله الله به مې بخي. او درې وی راته زما دا سودا وه چې دا حدیث چې عالمان د پیغمبرانو وارثان دي دا د حضور پاک مبارک حدیث دی که د بل چا څه مقوله ده. نو وی راته وی چې خدای دې وبخه ځکه زما وارث سره د امداد وکړه. نو هغه طالب ته خپل وارث وي. نو چې طالب یې وارث شو خو طالب استاد خو یقینا وارث شو. نو علما او طالبان زمارونو دا د پیغمبرانو وارثان دي. ولې وارث هغه چاته وایي چې د پلار نه کوم شی پاتې شي او د هغه په قبضه کې والي د شریعت مطابق. نو د حضور پاک مبارک نه څه پاتې دي؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي. دو څیزونه مې درته پرېښي دي چې تر څو پې ستاسو عمل وي ګمراهان کېږئ به نه. یو د الله کتاب او بل د پیغمبر علیه السلام طریقې او سنت. اوس د الله دا کتاب او د پیغمبر علیه السلام طریقې چا په لاس کې اخیستي دي؟ علما. عالم یې په لاس کې والي نو تا پې پوهیږئ. زمارونو مونږ ته دا مونځ چا ښولی دی؟ مونږ چې دا مونځ کوو وایه که نه دا درته علماو ښولی دی. دا جنازه چې تاسو کوئ دا درته چا ښولی ده؟ عالمانو درته ښولی ده. دا د خپلې ښځې او د خور او د مور او د لور په منځ کې چې مونږ فرق کوو دا راله روا ده او دا روا نه ده دا فرق درته چا ښولی دی؟ نه عالمان. تاله چې پردې جینۍ حلاله کړې ده او ښکلي نکاح د لو تړي دا د چا کار دی؟ دا علماو. ستا مړي چې د شریعت مطابق قبر ته کوز شي او دعا او جنازه پې کوي دا څوک کوي؟ دا علما کوي. تا ته وایي دا شی حلال دی دا خوره او دا سپي مردار دی دا مه خوره. پیشو مرداره ده دا مه خوره. او کب او چرګ حلال دی دا خوره. پردې مال حرام دی نه به خورې. خپل مال خوره. دا ښکلې طریقې د قرآن او سنت حکمونه چې درته ښیي دا درته څوک ښیي رونو؟ دا راته علما ښیي. قسم په خدای که علما په وخت د ځمکه نه وې اوس به مونږ بوتانو ته سجدې لګولې. بخاري شریف د دې دا چې چا لیکلي دي احادیث یې راجمع کړي دي امام بخاري رحمت الله علیه. د ده مرتبه درته وګورئ څومره د لویې مرتبې خاوند چې دې کوم وخت کې وفات کېږي یو عالم په خوب کې ولید. خوب کې ویني چې نبي علیه السلام سره د خپلو ملګرو راغلی دی. خشته ښکلې سپینې جامې یې دي. دې دې تپوس کې حضرت څه کوی صاحب؟ وی د امام بخاري استقبال له راغلی چې د شپې راویښ شو ویړه کې مې یو ټکه پرېوته چې چل خو دی وأس سور شو. امام بخاري دغه وخت کې یو ځای کې دمو خلکو ته پته وه چې پلان کې علاقه کې دی چې هلته مې ځان ورورسو د جړه اواز مې واورېد او لوی غوبل دی. وی ما وی څه چلو شو؟ وی اوس امام بخاري رحمت الله علیه وفات شو. حضور پاک مبارک استقبال د روح له راځي. دا د علماو مرتبه او مقام شو که نه؟ امام محمد رحمت الله علیه چا په خوب کې ولید. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد. وی الله د سره څوک کړل؟ وی خدای پاک ته چې کله ور مخامخ شو وی ما ته وی ما وی چې الله رانه تپوس کړي زه به الله له څه جواب ورکړم؟ د الله د جواب خو ګورې مونږ ټول نه یو. یو حدیث پاک کې راځي بخاري شریف کې راځي چې چا سره حساب کتاب وشو منحوس به هلکه دې تباه شو برباد شو. نو عایشه صدیقه رضی الله عنها دې تپوس کړي د الله رسوله قرآن شریف کې خو الله فرمایي چې بعض خلکو سره به فسوف یحاسب حسابا یسیرا چا سره به الله حساب کتاب کوي او آسان به ورسره کوي. او تاسو وایي چې چا سره حساب کتاب وشو تباه شو. وی عایشې دا عرض دې ګورې ولكن من نوقش هلاکا دا خو به الله پاک وی ای بنده دومره ګناه دې کړې وه ما له معاف کړه ښه دومره ګناه دې کړې وه په نیکو مې دله بدله کړه دا دونه نیکي دې کړې ده ما پکې برکت واچو زه جنت ته. دا خو د الله هغه معافی دي او احسانات دي. او که چا سره پوره حساب کتاب وشو وایه که نه بنده څومره نیکۍ دې راوړي دي. وی امام محمد صاحب ته الله فرمایي چې را دې خوا شه. وی په یارېدو شوم چې خدای رانه تپوس کړي څه جواب وکړم حساب کتاب خو ګران. وی بیا راته فرمایي چې مه یارېږه په دنیا کې مې ستا په سینه کې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولی د عالم په سینه کې دقه علم او په کومه سینه کې چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم واچوم نو په هغه سینه کې د جهنم اور نه اچوم زما وبوتل. امام ابو یوسف څه شو؟ وی بره مرتبه کې ناست دی. امام ابو حنیفه څه شو؟ دا تپوس مې ته وکړو. وی د هغه تپوس مه کوه هغه ډېر اوچتو مرتبو کې پورته ناست. نو علما
دا د خدای خوښ مخلوق دی، د الله د دین خدمت کوي، د الله د خبرو خدمت کوي، د پیغمبر علیه السلام د راوړل شوي دین خدمت کوي، د هغې د ښکلو خبرو خدمت کوي، دا الله ته ډېر ګران دی او الله ته ډېر نږدې دی. د دوی خادمان ځان جوړ کړي. نو نبي علیه السلام فرمایي زما دین چې چا واورېد یو حدیث یو مسله یاد یې کړه بل ته ورسو وی خدای ته خوشحاله کې دعا ورته کوي. او دې علماو ته خپل خلیفګان ویلي خیر نو بیا ستاسو بختور یې چې ستاسو په دې کلي کې د دین داره کوټې مدرسه ده، خدای دې دا مدرسه کامیابه کړي. یو ګڼ شمېر بچي نن د قرآن شریف په رڼا منور کېږي. قسم دې په ابن ماجه کې حدیث وګورئ په کتاب العلم، دا بچي به د خپل یو قوم او قبیلې لپاره شفاعتونه کوي. دا ماشومان چا چې دا قرآن زده رب العالمین دا بچي کامیاب کړي او خدای پاک دا مدرسه هم کامیابه کړي. وانا خیر الابرار صاحب او د هغه چې څومره ملګري دي الله دې ولې د دین د خدمت توفیق نصیب وګرځولي کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 293 نمبر کیسټ کې تاسو د علماء فضائل اوریدل. دا کیسټ په تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.